انجینر صاحب ته خو ځوان زلمی سړی دا ویښتې زما خیال دی هسې سپین شوي دي که نه د عمر سره دي نه د عمر سره دی د اختر په دې مبارکه موقع به څه ووایي نو زه په لومړي سره کې نظار صاحب تاسو ته او د شمشاد ټلویزیون مشرتابه ته او بیا ټولو افغانانو ته او تالار کې ناستو میلمنو ته د لوی اختر مبارکي وایم او یو شعر درته وایم د اختر په رابطه باندې وایي چې ازادي که خیراتي وي یا د چا مهرباني وي ازادي که خیراتي وي یا د چا مهرباني وي هیڅ افغان به قبول نه کړي چې همت افغاني وي ازادۍ لره پکار ده ډېره لویه قرباني قرباني چې پکې نه وي هغه کله لوی اختر وي ډېره مننه ستاسو ځان ته راشي که بهر ته سړی لاړ شي ځان ته راشي که بهر ته سړی لاړ شي د آرام د پاره چرته سړی لاړ شي او ښایي هغه به هم ولړي په وینو ښایي هغه به هم ولړي په وینو که د ژوند دپاره نور ته سړی لاړ شي نو د چا خلاف جهاد ورته پکار دی نو د چا خلاف جهاد ورته پکار دی که په دې وخت کې سنګر ته سړی لاړ شي نو ما سره زمونږ ډېر ګران سید کریم شاه صاحب ولاړ دی کریم شاه صاحب د اختر مبارک شه سال دی ډېره مهرباني تھینک یو ویری مچ زه